چې یو مسافر زی هر ارمان په پیښور کې پریدي ټول د کور خلک په خفګان په پیښور کې پریدي چا خوش قسمت د یورپ په خاوره ولګو څوک بد قسمت خپل جانان په پیښور کې پریدي کنه هر نوې ستا د گاډي شیشې نه پاکوي څوک مزدورای له ماشومان په پیښور کې پریدي او ضمیر د وچ په وچ وبخي خدای ملګرو چې ښکلي وویني ایمان په پیښور کې پریدي. سلامونه علیکم احترامات ګلالو مرګرو زم تاسو سرور سن تنهایی لرم چې رو جوړه خوشاله به مرګرو ډیر زیات خوشاله باندې سره جاوید شاه درمان صاحب د حضرت علی ګران صاحب د را سره راغلی او د ضمیر خان ضمیر صاحب سره غواړم چې ضمیر خان ضمیر صاحب نه د مسافرو د پاره سپیشل شیرونه ریکارډ کم. ضمیر خان ضمیر صاحب ډیر زیات شکریا مدا کوم چې په دوه مسولیتو کې موږ ټیم راکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر مننه د وخت راکولو بیا سین غاړه هم د سورې هم د اوبو شور هم د وریس هم راغلی د اسمان هم نری نری شین دی. جاوید شاه درمان صاحب سو شعر دی چې یو مسافر زی هر ارمان په پیښور کې پریدي ټول د کور خلک په خفګان په پیښور کې پریدي چا خوش قسمت د یورپ په خاوره ولګو څوک بد قسمت خپل جانان په پیښور کې پریدي کنه هر نوې ستا د گاډي شیشې نه پاکوي څوک مزدورای له ماشومان په پیښور کې پریدي او ضمیر د وچ په وچ وبخي خدای ملګرو چې ښکلي وویني ایمان په پیښور کې پریدي. درې شعر چې د کور نه روزم زوی می سلګی ونیسي مسافرای لزم خفګان نه مری ونیسي مسافری سخت نه د خو بس دومره ده چې هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي. توبه توبه اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان در نه تنخوا د مزدورۍ ونیسي داجي کارونه خراب شوي دي درځمه بس ته د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي او د پښتنو مسافري څه د خوی مخلوقه چې راځي بیا یې تل د شوګر بیماری ونیسي چې د دې غرونو سیندونو نه راتېریم د 2,500 ملکونو نه راتېریم سه بستا خار ته راغلی مزدورۍ مور می پریخي د درونو نه راتېریم ای ظالم دا بچی د چا هېریږي تنکو تنکو ګلونو نه راتېریم که د وخت کیفیت غیر کړم ضمیره زه د وخت څو ظلمونو نه راتېریم. تا مخ راته راواړو په یو دوه کې حیران شوما ما سوزل نن وکړله جانانا خودکشي چې یار در نه خپوي رضا نشي په اختر کې په داسې کیفیت کې وي اسانه خودکشي ته غواړې او زما دومره غربت ته راوړې نشمه نن ستا د لاسه بیا کوم پیزوانا خودکشی خدای زیم نمزل دینا انکار نکوما خو گناہ دا بیا وکم مسلمانا خودکشی شرطا چی قدر د انسان ورکشی د هغه زینا د انسان ورکشي د هغه زینا د انسان ورکشي چرتا چې قدر د انسان ورکشي د هغه زینا د انسان ورکشي او زمان زړه ورک شوی غلی ناسیم زمان زړه ورک شوی غلی ناسیم لیونستانا د پیزوان ورک شي چرتا چې قدر د انسان ورک شي چرتا چې قدر د انسان ورک شي او بیا به غربت ته خلک سپک نه ګوري بیا به غربت ته خلک سپک نه ګوري بیا به غربت ته خلک سپک نه ګوري خو له دې کلي نه د خان ورک شي
چرتا چې قدر د انسان ورکشي چرتا چې قدر د انسان ورکشي چې په اوږو مې پرښتې ناستې دي 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 زما له رخ نه د شیطان ورک شي چرتا چې قدر د انسان ورک شي چرتا چې قدر د انسان ورک شي چرتا چې قدر د انسان ورک شي د هغه ځای نه د انسان ورک شي د هغه ځای نه د انسان ورک شي او پښتنو بیا با د نصاب نه وځي پښتنو بیا با د نصاب نه وځي چې پیروکار د باچا خان ورک شي د هغه ځای نه د انسان ورک شي د هغه ځای نه د انسان ورک شي او سچل دې داد کتابونو سره سچل دې داد کتابونو سره دا وازه وازه شاعران ورکشي د هغه ځای نه د انسان ورکشي د هغه ځای نه د انسان ورکشي یا هغې ویل بیا د درمان ورکشي هغې ویل بیا د درمان ورکشي زری وینا چې ضمیر خان ورکشي د هغه ځای نه د انسان ورکشي چرتا چې قدر د انسان ورکشي د هغه ځای نه د انسان ورکشي د هغه ځای نه د انسان ورکشي ډېر خوند